یا ډرم بابا په موږ د غم بابا د خلکو ته اواز ورکړه که نه چې د دې سیند نه مې بچ کېږي نو به مې درنه وړي د خلکو نه مې مال حال والی دی د پښتنو نه مې حال مال والی دی په پښتنو په وینو باندې مې پیسې ګټلې دي چې هغه به رانه پاتې شي هغه به څو خوري زما یوه مټیزه ښځه د هغه به رانه پاتې چې که نه ټرمپ بابا دې خلکو ته ووایه چې ما بد کي د دې سیند نه کوي وډرمه پلاره که نه رښتیا وایي زما دغه ارامونه ورور رښتیا وایي که نه څه چل وکړه بیا به په دې کلي ګاونډ کې سبا د خلکو کورونو ته ستا دپاره کاڼې څوک ورولي موږ خو ورانې کوه که نه موږ خو ستا دپاره وفادار یو که نه موږ ستا وفادار بچي یو که نه یو په دې کلي ګاونډ کې ستا دپاره کاڼې څوک ورولي د ګاونډیانو کره موږ بد که که نه ډرمه پلاره ونو زما ارامونو بچو نو زه چاته اواز وکړم دلته خو سپږم نه ښکاري په حق حیران یم چې اوس چاته اواز وکړم څوک شته هم نه دی که نه اوبه دي او نور څه نشته دی نو چاته اواز وکړو و زما ارامونو بچو سمغم راته وخوړل که نه وطنده پوره مور دې شه په تابوره ته م ورته اواز وکړه ته م ورته ووایه چې دا ته ګوره خیرات راغلی دی زمونږ کره مزېدار د خیرات خواړه څومره خوند کوي یوه خیرات رانه پاتې شو که نه ګنده پوره په تا دې شي مور بوره ته م ورته وایه ستا خبره منې ته خو د ده همشکل بچی یې که نه یا نو زما د لس پلارو بچو نو دا اخر څه وکړمه زما پلار جان خو درته وویلې چې دلته خو څوک نشته نو چاته اواز وکړو بس ودرېدی که اوبه وتې شولې نو بچ به شو او که اوبه رازیاتې شولې نو په موږ باندې څه د شي دنیا آباده ده ورانه ده او آباده نه ده خدای دې وکړي چې موږ په دې سیند له وشو دا خلک زموږ نه خلاص شي که نه و زما د لس پلارو بچو بس کوي خوله بنده کوي منه یا ټرمه پلاره هغه د مخامخ سړی روان دی زه یې پېژنم دا د افغانستان دی اواز ورته وکړه افغان دی افغان ورته دا ډېر محترم او ډېر وفادار او ډېر داسې زړور او ډېر ماشاءالله مضبوط خلک دي د ده مېلمنو دپاره ځان هم قربانوي اواز ورته وکړه چې موږ په سېراګام کې موږ د دې ځینه بچ کړي یا ورته ووایه چې په موږ پسې رسۍ راواچوه که نه هله اواز ورته وکړه چانس دی چانس پلارجانه ټرمپه هنو زه اوس تا ته څه ووایم زما ارامونې بچیه تا خو داسې ګلان نه دي کرلي که نه ته خو هماغه یې چې تا ویلې چې د یو افغان نه زر پاکستانیانو وینه بهتره ده او مقدسه ده نو خبره داسې ده که نه چې تا خو ګلان کرلي دي اوس به تا افغانان بچئ ولې دې سیند دې ورډېکه کوي نه بېشرمه لا خو خوشې څوکې مه بادوه ښکاره ورته ښکارې هغه هم در باندې ځان ننګاره کړی دی چې دا هماغه ارامونه یې دی چې موږ پسې خبرې کولې او ځان یې زموږ نه بهتره ګڼلو همداسې درسره په کار دي او که نه بېشرمه لا خو ځان پې بچې یاره ابوجي یو کار ونه کړو راځه دا د سیند ته ډېکه کړو موږ څلور واړه خو به بچ شو که نه د دې څه درې وروڼو دپاره او یو پلارجان ابوجي جان دپاره دا خو ځان قرباني کولی شي که نه او که نه د چلې ته به ډېکه ورکړو هغه افغان ته به اول وکړو موږ خو به بچ کې که نه یاره ګنده پوره ما ویل چې ته خو ډېر هوښیار یې خو ته خو ډېر غټ عمقل وختې هغه ته پته ده چې ټول یوه فیملي ده او یو نسل دی نو ښه در باندې پوهې دی که ته ځان ډېکه کې او که دا ځان ډېکه کې بچکۍ دې نه او که نه خبره داسې ده که نه چې ودرېږې سینارې رازیاتېږي او دا چیغې وایي که نه نو نور به هم دغه افت په موږ باندې زیاتېږي خبره چې غلې ودرېږي غلې چټ پټ ونه کېږي نو ګوره در باندې به په جوخت دلته وخېږم یاره ابوجي دلته ځای کمه دی چې ته اوس په یو باندې په جوخت وخېږي دلته ځای نشته دی که نه ډېرې کړتې مه کوه ګوره ما نه خیرات پاتې شوی دی اوس به ګوره ټول یو ځای شو په اتفاق به کړو تاله به ګوره ډېکه درکړو لږ ځای خو به زیات شي که نه خولې دې تباه کړه زموږ د ارامونه پلاره دې چل دی که نه چې بس هغه یو افغان و هم لاړو ځه یاره مړ هغه یو افغانو په لاره روانو او بس دغه یې ارمانو چې موږ په سیند باندې لاوشو که نه یاره ګنده پوره هغه متلونه هم د غلط وی خلک داسې نه وایي خلک داسې وایي چې یوه هوا هغه هم څښا وه بس لاړو که نه خو زخیر د کار څنګه و افغانو او بچې د انسانو چې تاسو یې بچ نه کوئ سره زما دې وکړي چې دا اوبه رشي رازیاتې شي چې د ګندپور په دې غار ورننوځي او د دې بل په دې خوله ورننوځي او زما په دې دواړو خوا نه راننوځي او چې په دې سیند له وشو موږ هغه انسانان بچ نه کړو موږ دې هم په سیند له وشو او پروګرام ته ورګایم